سلامونه ملګرو، زه ورور راغم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا داسې یوه سزا وه چې له مرګ څخه هم بدتره وه. د یوې ښځې په خوله کې یې ډېر سګرېټ ورېښي وه. کله چې هغه سګرېټو ته اور ورکړي، د سګرېټو لوګی سمدستي د هغې سږو ته داخل سو. د هغې ساه بنده سوه او مړه سوه. کله چې دا ښځه بې هوښه سوه، نقاب لرونکي د هغې غوږو ته لوی سپیکرونه وتړله او هغه سپیکرونه په دومره لوړ غږ سره چالانده کړل چې هغې خپل د ادرار کنټرول له لاسه ورکړي. د غوږونو پر دې یوه چاودېدلې او ذهن یې لکه جیلي ولړزېدی. خو نقاب لرونکی همدلته ونه درېدی. هغه یو برقي ټیزر راواخیستی او پر هغه وسپنه باندې یې کښېښودی. کله چې برېښنا تر هغوی پر ور ورسېدله، د ټولو بدنونو رپېدل پیل کړل. دلته اصلي کیسه شروع کېږي. هغه 6 کسان چې بې هوښه پراته وه، ورو ورو په هوښ کې راغلل. سترګې، خولې، لاسونه او پښې یې په ټکرونو او ځنځیرونو سره تړل سوي وه. هېڅوک نه پوهېدی چې دوی چېرته دي او ولې بندیان سوي دي. یوازې د ویرې او درد له امله رپېدله. په همدا وخت کې یې د دروازې څخه د قدمونو غږونه واورېدل. نقاب لرونکی سړی دننه راغی او له جیب څخه یې بیا برقي ټیزر راوایستی. سلامونه ملګرو، زه ورور راغم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا داسې یوه سزا وه چې له مرګ څخه هم بدتره وه. د یوې ښځې په خوله کې یې ډېر سګرېټ ورېښي وه. کله چې هغه سګرېټو ته اور ورکړي، د سګرېټو لوګی سمدستي د هغې سږو ته داخل سو. د هغې ساه بنده سوه او مړه سوه. کله چې دا ښځه بې هوښه سوه، نقاب لرونکي د هغې غوږو ته لوی سپیکرونه وتړله او هغه سپیکرونه په دومره لوړ غږ سره چالانده کړل چې هغې خپل د ادرار کنټرول له لاسه ورکړي. د غوږونو پر دې یوه چاودېدلې او ذهن یې لکه جیلي ولړزېدی. خو نقاب لرونکی همدلته ونه درېدی. هغه یو برقي ټیزر راواخیستی او پر هغه وسپنه باندې یې کښېښودی. کله چې برېښنا تر هغوی پر ور ورسېدله، د ټولو بدنونو رپېدل پیل کړل. دلته اصلي کیسه شروع کېږي. هغه 6 کسان چې بې هوښه پراته وه، ورو ورو په هوښ کې راغلل. سترګې، خولې، لاسونه او پښې یې په ټکرونو او ځنځیرونو سره تړل سوي وه. هېڅوک نه پوهېدی چې دوی چېرته دي او ولې بندیان سوي دي. یوازې د ویرې او درد له امله رپېدله. په همدا وخت کې یې د دروازې څخه د قدمونو غږونه واورېدل. نقاب لرونکی سړی دننه راغی